نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم. درود شريف هو اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا ونبينا محمد وعلى وسلم وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا ونبينا. زما عزتمند مشران او ګران ورونو او دوستانو، دا میاشت محرم دا د اسلامی کال د هجری کال اوله میاشت د دینه زموږ اسلامی کال شروع شو. خدای پاک دې ستاسو د پاره او د ټول عالم اسلام د پاره د فتح، د نصرت، د امن، د خوشحالی ذریعه وګرځي او د دې کال د حادثات او واقعات او مصیبتونو د خدای پاک تاسو موږ محفوظ وساتي. دا د محرم کال د چا نه شروع شوی دی او چا شروع کړی دی؟ زمون خلق خو جنوري فروری پیژني او سنه عیسوي پیژني، خو اسلامي کال نه پیژني. د خپل تهذیب، ثقافت، تعلیم، دین نه دی خبر. نو اسلامی کال دا آغاز د تاریخ چا کړی؟ اسې دا میاشت د پخوانه عزتمند ده. د اسلام نه مخکې د څلورو میاشتو عزت و په کال کې دې ته حرام میاشت وي. حرام معنی د عزت میاشت. خدای لسمه پاره کې وایي قرآن شریف کې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. خدای وی ما کال کې 12 میاشتې پیدا کړې دي، 4 میاشتې پکې د ډېر عزت دي. یو د ذوالقعدې میاشت، میانې میاشت چې سړی ورته وایي، د رکوټې اختر او د لوی اختر په میاشت کې. دویم د لوی اختر میاشت، درېیمه دا میاشت، دا 3 پرله پسې دي، او یوه د زبرګې میاشت. د عربو زمانه کې چې کوم وخت لا زمونږ پیغمبر نور راغلی، دې 4 میاشتو کې به یو بل سره جګړې نه کولې. که دشمن به په یو بل ورغی څه به یې ورته نه وي. نو قرآن شریف کې اوسه پورې دا حکم دی چې دا 4 میاشتې د عزت دي. نو دا محرم میاشت دا 3مه میاشت ده او زبرګه جدا ده. دې میاشت کې دا تاریخ د اسلام د دې میاشتې نه شروع دی. زمونږ د ښکلي پیغمبر زمانه کې دا 4 واړه میاشتې د عزت وي، خو هغې چې به خطونه لیکل تاریخ به یې نه لیکل. د ابوبکر صاحب زمانه کې هم تاریخ نو، ساده کار، خطونه به لیکل، فرامین به جاری کول، دستاویزات دو معاهدې به وي، تاریخ به پې نو لیکل.
اسی میاشت به ورته معلومه خو کال نو. نو دا عمر فاروق صاحب زمانه شوه او لسم کال د هجرتو. هغه صحابه را جمع کړل وی د مسلمانانو خپل تاریخ پکار دی، زمون خپل کال پکار دی، میاشت نشته او کالم نشته. ما خپل سن شروع کو. نو د سنه شروع نو چاوی د دوارو جهانو د سردار د پیدا کېدو نه به شروع. ځکه د هغه پیدا کېدل د جهان دپاره یو لوی رحمت دی. نو د پیغمبر علیه السلام د پیدا کېدو نه به خپل کال شروع. عمر صاحب نه دا د عیسایانو د انګریزانو رواج دی. هغوی خپل تاریخ د عیسی علیه السلام د پیدا کېدو نه شروع کړی دی. دا 1996 دی اوس دا 1996 کاله د هغه د پیدا کېدو شو. نو موږ انګریزانو سره خپل تاریخ نه مشابه کوو، اگر چې د دې تاریخ د عیسایانو 600 کاله پس شروع کړی دی د عیسی علیه السلام. دې وجې نه د 6 کالو فرق دی پکې او میاشتو کې هم فرق دی. عیسی علیه السلام په 25 دسمبر نه دی پیدا شوی. خپل انګریزان مختلف دي او زمونږ د پیغمبر تاریخ په عرفات دی پیدا کېدلی د مخکې معلومو، خو د عیسایانو سره مشابهت ښه. دا یاد لرئ یو جمدي قوم چې ځان ته جدا قوم وایي، هغه د بل نقل نه کوي. ټیک ته د کمال څیزونه د هر چا نه زده کړه، خو نقل یې مه کوه په مذهب کې او په خپل تهذیب او جامو او ثقافت. وی موږ د انګریزانو مشابهت نه خوښو. بیا یې ښه دویمه واقعه د هغه وفات دی. نو د وفات نه به تاریخ شروع کړو. وی نه، وفات مرګ را یادولی، اسلام کې ماتم او مرګ را یادولی، نه د چا ماتم مناولی. نو دا به غم را یادېږي. اوس یو د لیبیا حاکم صدر قذافي دا نیم لیونی دی، قمخل دی ډېر زیات. د خپل تاریخ شروع کړ، د ټول اسلام نه مخالف، د حضور پاک د وفات نه شروع کړی دی. هلته اخبارات چې څومره یا رسالي وي یا سرکاري تاریخ لیکلی کېږي، نو د هجرت په ځای د وفات نه کوي. وفات 10 کاله د هجرت نه وروسته دی. نو اوس 1400 دغه شروع شو، 1417 هجري. نو هغې 1407 لیکي. 1407 د وفات الرسول نه. نو لیونی په دې دی چې د ټول 1400 کاله د مسلمانانو کم تاریخ دی، د هغه تاریخ بدلی د ځان نه خپل شوشې شروع کړي. نو کن القذافي د جهان قمقل حاکم. په عربو کې دا 3 حاکمان ډېر ګمراه دي. یو د شام صدر حافظ الاسد، دا کمیونست دی، او د شیعګانو یو ډله د دروز ورته وي هلته کې، د هغې نه دی چې هغې لکه آغا خانیانو په شان دی، خپل امام خدای ګڼي. یو کن القذافي د جهان قمقل، یو د عراق صدر ملک یې تباه کړ. نو د وفات الرسول نه وصال نه شروع کو، ځکه دا به ماتم او غم را یادولی او په اسلام را یادولی. اسلام د عمل او د جهاد نوم دی. بیا وی آخر کومه واقعه نه شروع کوي؟ د هجرت نه به شروع. د دواړو جهانو سردار په صحابه هجرت د محرم د میاشتې نه شروع. نو هجرت د اسلام په تاریخ کې اهم واقعه ده. اهم واقعه ده، د دینه به شروع کړو. ځکه د هجرت نه پس د مسلمانانو مرکز جوړ شو مدینه منوره.
د هجرت نه پس حکومت قائم شو، د هجرت نه پس جهاد شروع شو، د هجرت نه پس فتوحات شروع شو، د هجرت نه پس د اسلام د دولت بنیاد کې خوندې شو. نو د هجرت نه به شروع کو، نو ټول اتفاق وکړو او د محرم اول ورځ دا د اسلامی کال اول ورځ کړه. نو دا کال شروع شوی د عمر صاحب رضی الله عنه په مشوره. نو محرم د اسلامی کال اوله میاشت ده. د دې په فضائلو کې لیکي ترمذی شریف حدیث د دوه جهانو د سردار نه چاته پوښت ویسه نفلی روزي په کومه میاشت کې غوړه دي؟ په محرم کې. نو دې کې چې څومره نفلی روزي کالې بختور شي سړی په اول ورځ د محرم میاشت ونیسي روزه او په اخري د لوی اختر د میاشت، نو ټول کالې داسې شو لکه روزو کې چې دننه راغی. نو د محرم په میاشت کې روزي راغلي. بیا د محرم په میاشت کې لسمه ورځ د عاشورې ده. عاشورې ته عاشوره ولې وایي او په عاشوره کې څه شوي دي؟ کول څه پکار دي او خلک څه کوي؟ عاشوره عشره لسو ته وایي عربی کې. نو عاشوره لسمه ورځ او عاشوره لسو پیغمبرانو ته اشاره ده چې په دې ورځ د لسو پیغمبرانو واقعات راغلي دي. نو دا اسلام کې بختوره د خوشحاله د اختر ورځ ده. څه واقعات پکې راغلي؟ دا حضرت حسین رستو شهید شوی دی. عاشوره د حضرت حسین د وجه نه نه بلکې د عاشورې پر ورځ هغه شهید شوی دی. نو یو واقعه پکې وشوه، نو خلقو ته د غم ورځ جوړه کړه. د غم ورځ نه ده. اسلام کې د غم ورځې نه، د عمل ورځ، د قربانو ورځ. دې کې څه شوي دي؟ د دواړو جهانو سردار مدینه منورې ته چې هجرت وکړ، نو د عاشورې ورځ راغله. نو د مدینې یهودو ټوله روژه کړه. دا یهودو نه تپوس کوي چې دا تاسو ولې روژه کړې؟ وی دا زمون په مذهب کې بختور ورځ ده. په دې ورځ خدای پاک موسی علیه السلام سره د قوم نه د فرعون نه خلاص کړی او فرعون سره د لښکرو خدای دریاب کې غرق کړی. نو مونږ په خوشحالۍ کې روژه نیسو او یوم نجات ورته وایو. د دواړو جهانو سردار وی نحن احق بموسی منکم، زه موسی علیه السلام ته ستاسو نه زیات نږدې، ځکه موسی علیه السلام هم پیغمبر دی او زه هم پیغمبر یم. نو چې تاسو په هغه خوشحالي کوئ موږ هم پې خوشحالي کوو. نو ټول امت ته یې روژه کړي. بیا هر کال د عاشورې په ورځ روژه نیول او خوشحالي به. بیا په وروستي کال وی یاره که زه بل کال له جمدې پاتې شم نو یو ورځ به ترې مخکې نیسم یا یو ورځ به ترې وروستو نیسم چې د یهودو سره مشابهت را نه شي. موږ خو د پیغمبر د خوشحالۍ په وجه کوو، خو چونکې د یهودو عمل دی چې د یهودو نه بیلتون نشي. نو اوس حکم دا دی چې د عاشورې 2 ورځې روژه نیول غوره دي. د 2 نه 3 غوره دي. 3 دي سړي ونیسي، یو ورځ ترې مخکې یو ورځ د عاشورې یو ورځ ورپسې. که 3 نشي نیولې 2 دي ونیسي، یا ترې مخکې یا ترې وروسته. که 2 نشي نیولې نو کم از کم د عاشورې ورځ خو دې ونیسي. زمون د ښکلي پیغمبر وینا ده او زمون په عقیده ده چې د عاشورې د یوې ورځې روژه د یو کال ګناهونه معاف کوي.
ګناهدار چانه کیږي که دا غټ ګناهونه نه د بازار د ښځو کتونه څوک نظر بندولی شي چې بازار کې ځي ښځو باندې به نظر لګي او انسان دی شهوت لري نو په دې ګناهونو کې خو عام و خاص مبتلا دی یا چرته رامې اورېدل یا په ټلویزیون کې د ښځو نقشو ته کتل دا واړه ګناهونه دا ټول خدای معاف کوي په یوه ورځ روژه ټیک ټک چا باندې د چا حقې ځمکې یې نیولي پیسې ترې اخیستي ظلم یې پرې کړی غیبت یې کړي دا په روژه نه معاف کېږي او دا نور پردي حقونه چې نه دا ټول معاف کېږي د عرفې په روژه د 2 کالو ګناهونه معاف کېږي او د عاشورې په روژه د 1 کال اوس یو سوال دی چې د عرفه او عاشوره کې فرق څه دی چې د عرفې په روژه 2 کاله ګناهونه معاف کېږي او د عاشورې یو نو زمون کتابونو کې لیکي چې د عرفې ورځ خدای زمون پیغمبر او زمون امت له ورکړې ده او د عاشورې ورځ د پخوا نه را روانه ده نو د پخوانو پیغمبرانو هغومره عزت نشته لکه زمون د پیغمبر خدای زمون پیغمبر له ډېر عزت ورکړی دی نو چې دله یې څه ورکړي دي هغې کې اجر هم ډېر دی نو عرفې ورځ د دې امت ته نو د 2 کالو ګناهونه پې معاف کېږي هم د تېر هم د راتلونکي او عاشوره د پخوا نه را روانه ده په هغې د 1 کال ګناه معاف کړي موسی علیه السلام په دې ورځ خلاص شوی څنګه خلاص شوی 40 کاله فرعون ته نصیحت کړی او د 40 کال عمر کې پیغمبر شو دې 40 کاله کې هر قسمه معجزې ورته وښودل او فرعون متکبر بادشاه چرته د پیغمبرانو خبره مني فخر به کو په 15مه پاره کې بیان دی سورة زخرف کی قوم تبیوی الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون امن خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبين وی د مصر حکومت د چا دی مولا سره سره دله خو د خبرو چل نه ورځي نو چې موسی علیه السلام ته نا امید شو وی خمون ته اجازه تو که چې من خپل بنی اسرائیل د اسرائیل ملک ته بوزو فلسطین ته وی نه ځکه دوی نه به د غلامۍ کار راشي بیکار به یې پکاو وی اجازت نشته چې مجبور شو موسی علیه السلام یو تدبیر وکړي وی زه د 3 ورځو په نیت په دا قوم وباسم دی به وتښتو خپل ملک نو فرعون ته وای د 3 ورځو موږ له اجازت راکړه موږ بار ځو دشتو ته د خپل مذهب عبادت کوو وی ښه د 3 ورځو نه به زیاتې نه تېروي واپس کېږي د قوم ته وی ځان تیار کړه نو مصر کې چې کوم وخت د فرعون حکومت او هغه ښار او هغه اوس وران شوی دی د هغې نوم و رامسیس دا قاهره د اسلام په دور کې جوړه شوې رامسیس نه وکړ 3 ورځې مزل چو شو قوم ته بس زه نیغ په فلسطین مشرق طرف ته نو تلل دلته چې فرعون پیشو چې 3 ورځې پس قرآنه لګ وی دا قرآنه سړي ووتل زمونږ د ځمکې به څوک کري د ابوساړۍ به څوک جوړی د غوانو ګیا به څوک کوي سړکونه او اونې به راله څوک برابروي فوج ته وی راځئ چې ورپسې ځو پیشو چې خپې وښکلې هغې ورپسې را روان شو نو ټول مسلح فوج راغی
او دوی خواران غریبانان بوډاګان په غم ځپلي ډیر عمر یې د غلامۍ ژوند تیر کړی او صلې خرابې دوی منډې واله چې ګوري مخې ته دریاب راغی بحر قلزم بله لار وه خو دوی په لنډه تلل پته ورته نه لګېده د هیبت نه دا نیر سویز نو پخوا 100 میله اوچه لار وه د مصر او د صحرای سینا په منځ کې اوچ ځای دی دا عمر صاحب نهر وښکېد او 2 دریابونه یې یو ځای کړي نو دوی په بحر قلزم ورغلل دی خوا دریاب راغی شاته فوجونه ولیدل د خدای نور لسمه پاره کې بیان کوي فاتبعوا مشرقین قالوا یا موسی انا لمدرکون قال کلا انما ربی سیهدین فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وازلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين ان في ذلك الايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم خدای وای د سار وخت یو بلی ولیدل سار وخت د موسی علیہ السلام قوم زنانا بوډاګان کمزوري بے اسلحه بے اسره چغې شروع فجراش موسی علیہ السلام ته وی زدا سزه کې اعلان وکړ چې مخه ته دریاب دي تختیدین نشو او شاته فوج راغی اوس بمړ کی پرې د دادې ولې راوستو مصر کې وجل نو هلته خو بچا سنبال کړي دلته خو بمړ کی ورانه بزي موسی علیہ السلام هم پریشان او دا فکرو چې اول خو ما وجني ځکه به لاس او به خپل خلق د سرکاري فوج سره به سم مقابله او ټول مسلح موسی علیہ السلام تسلی ورکړه قال کلا انما ربی سیهدین وی خدای زمون ملس صورت به جوړی غم وکړي او قوم جړل خدای وی فوحینا الی موسی نضرب بعصاک البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم موسی علیہ السلام دوی دریاب ته لختر اخلاص کړه مکه دغه وخت پورې هغه ته پته نه لګی د هدایت نور یو دوله زې لختواله هغه کې او بوچ شو او بودرې دي لکه د غر په شان او بودرې دي او لارې پکې جوړې شو قوم ته وی زه خپې وباس دغه زې 12 میله دی دریاب سار روان شو منډه منډه شاتم ګوري منډه مخ دی د دریاب منځ ته ورسېدل او فرعون سره د لښکرو د دریاب خولې ته ورسېد فرعون خو پیش ټول قوم چې دا خو معجزه ده دریاب هم چاته وچیږي مسودر خو خدای د هغه د تباهۍ فیصله کړې وه یو ملایکه راله جبریل علیه السلام په اسپه سواره په وارداره اسپه هغه د فرعون د اس نه مخکې شو چې اس را مخکې شو اس ورپسې به اختیار روان شو فرعون دا ټینګولی نه شو چې روان شو وزیران فوجیان ټول قوم قبیله فوج ورپسې روان شو هغوی بیا هم شاته کتل دیم ور روان دي هغوی هم روان خدای د هغوی د تسلی دپاره په اوبو کې سوري جوړ کړل کړکۍ جوړې شي یو بل ته به یې کتل او هوا هم پرې لګېده هغوی هغې غاړه ماسخوتن ووتل او دوی دې منځ ته ورورسېد چې ووتل موسی علیه السلام دوباره لښته را خلاصه کړه چې لښته یې را خلاصه کړه خدای وایي فاتبعهم فرعون بجنوده عدوا ظلما فرعون په ډېر لویه نشه او په لوی ظلم او تکبر دوی پسې روان شو سره د لښکرو نه نو خدای وایي فغشیهم من الیم ما غشیهم
واضل فرعون قومه وما هدا. یو عظیم دریاب میں پیراوست، قوم محرک او ځانم ځان سره ټول اوبو کې ډوب، تر اوسه پورې د یو نام و نشان نشته. خدای د دوی د تسلی دپاره دا کوي. دا 11 پاره کې فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. نن د سلې بار غورځوم چې مسلمانان دی وویني او د قدرت نښه شي هغې طرف ته، د مسلمانانو طرف ته په ټول فوج کې د یو سړي سلې نه دی راوتی او د فرعون نووت مړ پروت مردار پړسېدلی. خدای ځکه چې سړي دشمن په خپله وویني په خپلو سترګو چې هلاک شه نو تسلي راشي، نو خدای د هغه سلې ورته راوښي. دا ورځ دا د عاشورې ورځ و. نو یهودي یوم نجات په شکل مناوی. زمونږ آدم علیه السلام چې خدای ځمکې ته راولی او قرآن شریف کې بیان دی، نو خدای چې د خلافت عزت ورکاو چې ته زما په دنیا کې نائب د خدای د طرفه، یعنی د خدای حکمونه به جاری کې، د خدای قانون به جاری کې، د خدای دین به راولې. داسې نائب نه چې خدای کار نشي کولی نو بل سړی د هغه په ځای کار وکړي. نه، دا خلافت زما د دین نفاذ دی او زما د قانون. دا د خلافت عزت چې ورکېدی شو دا د عاشورې ورځ و. د نوح علیه السلام بیان خدای مختلفو صورتونو کې کړی او 2 ځایونو کې 12 پاره کې او 13 پاره کې تفصیل. نوح علیه السلام چې بچ کېده او کشته او درېده دا د عاشورې ورځ ده. نوح علیه السلام قرآن شریف کې خدای وی 50 کم زر کاله قوم ته نصیحت کړي او 40 د پاسه زر کاله عمر ده. 40 کاله کو پیغمبر شو، به 50 کم زر کاله نصیحت کړي. به د دې واقع نه 50 کاله پس جم دیو یا 40 کال به وفات شوی دی. خبره په لبنان کې د زو ورغله، لبنان کې علاقه د صف الجبل ورته وي. نو د نوح علیه السلام زیارت ته فوټیم ما سره شته او اسماء الحسنا په لیکلي دي. نو نوح علیه السلام قوم ته نصیحت کړي. قرآن شریف یو سورت ته مستقل د سورت نوح یو کم 13 پاره هر قسمه نصیحت باندې ځان ستړی. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا وانی كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتهم جهارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. خدای په سرګن مې ورته دعوت ورکړ، په پټه مې ورکړ، دروازې مې ورکړ، د شپې مې ورکړ. په هره طریقه زه چې دعوت ورکوم د هغې تکبر او نافرماني زیاتېږي. ده به نصیحت کو، ورپسې به روان شو، هغې به پرې راباندې کړه او بیا و دومره به و چې دی به بېخوده شو. نو د پیغمبرانو نه لوی حوصله د چا شته نه، نو چې په خود به شو بیا به ورغی، نو بیا به یې دومره و چې وینې به پرې راغلې، خو د خولې نه یې خیر یې نه دی. دا هر څه خدای ویني، دا دین ګورې په اسانۍ نه دی راغلی او د یو قوم رواج بدلول او عقیده بدلول دا ګورې ګران کار دی. مونږ سره نسواریان طالبانی نسوارو نه نشو منع کولی، نسوار سی مردار شي. پښتانه قومونه بعضې ښځې خرڅوي، ورته وي ظالمانو مه خرڅوئ.
خزی با په بدل ورکوي ورته یې بدل مه کوه هغه خپل رواج نه پرېږدي د یو قوم رواج بدلول ګران دی لا پاتې عقیده بدلول تهذیب بدلول ثقافت او ژوند بدلول دا د مصلحانو چې کوم کار کړی دی هغې سړي ته پته ولګي چې د اصلاح کار ورته حواله شي د قوم بدلول ډېر ګران کار نو نوح علیه السلام به ورته نصیحت کو دوی به دی وی خدای دا به کوي پورې خدای ورته وحی راولېږه وی دا قوم ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وی خدای وی بما نوح علیہ السلام ته وحی راولېږله چې به دا چې څومره ایمان نه وړی دی دومره ایمان نه وړی دی نور نه راوړي دا ازلي سپیرت چې لوی نه لوی شمیره یادېږي نو اتیا پورې یادېږي په دې 50 کم زر کاله کې اتیا کسان صرف مسلمانان شي د دې نسل به ټول خراب وي ټول انسانیت به خراب کړي قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا خدای په مقدس مکه د دې نام و نشان ختم کې دا خیره وکړي چرته نه کړي او د دې خیرو د وجه نه به د قیامت پر ځل کې ملامتي محسوسي چې ما خپل قوم ته خیری کړی شفاعت ته نه مخکې کېږي ما خیری کړی د دومره عمر کې د خولې نه سنو زه خپل زوی ته سړی نصیحت وکړي یو ځل دوه ځلو کې او په درېیم ځل یې ونه مني وي زه خپل کار مه کوې یو ګاونډي ته دعوت ورکړه د نیکۍ او دوه درې ځله ورکړه وایي نه مني ته به خپل کار مه کوې نو 50 کم زر کاله نو چې تنگ شو وی خدای دوی ختم کی نو خدای وی خدای رخل وصنع الفلک بیاعیننا حکشته جوړک زه په دریاب راولم نو د خدای حکم و کشته ته اړم شو تختې برابر کړې او کشته جوړی پوچ ازمکه پوچ علاقه کې په عراق کې تیر شوی دی تیر شوی عراق کې د حق په لبنان کې پوچ علاقه خلق بخندل وی دی مولا صاحب ته ګوره نه دریاب شته نه طوفان شته کشته جوړی نو خدای وای د هغې ټوکې ذکر کوي ويصنع الفلك دبا کشته جوړولا وكلما مر عليه قوم من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم وسوف ياتيه سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب دبا کشته جوړولا چې خلک برال خندل به اور پور ودا واسکه دوی خان دی خان دی یو ورځ براشي چې پته به ولګي چې څوک د خندا لایق دی او په چا عذاب را کشته جوړه کړه درې چته پوچ ازمکه ولاړه نو د وعظ په یو کتاب کې دی دا قرآن شریف او حدیث کې نشته او د قصو په کتاب کې دی چې کشته جوړ کړه دا شیطانان ورتلل او دسماتې به پکې کوم دومره دسماتې کو چې کشته ډکه کړه د وسنو وی د بدو د شامته په قوم پامو لګید خارخت چې خارخت په لګید یو خارختی اوس ناستې د کشته په غاړه او دسماتې کوي خپې خوا دا ګرس چې په دسماتې کې ور پرېوت
چې ورپریوت خارښت خوشو چې راوته دی خو دا کیمیا ده ټول خوف ته وی راشده خو عجیبه شي هر سړی به او دسمات به راغشته او په ځان به مګ چې او دسمات اخلاص شو او خلق ډیرو به او به راوړي پاګې به چوډې او ځان پورې به مګ ا کشته داسې صاف کړه لکه د شیشې په ځای خدای عجیبه کارونه کوي نو چې کشته ټیک شو خدای ورته ته आवाज وکړي چې راځي کشته د امان ده خدای وی قرآن شریف کې 15 او 12 پاره کې وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل ځان سره د هر جوړې نه دواله نر او خزه او بال بچ ځان سره سوارک او مسلمانان ځان سره سوارک دا आवाज د سارو رامن ډک د زناور رامن ډک د کوټې د چت پاس اودره خدای ورته ته आवाज وکړ رسول زما کار نو په هر شي کې نه او خزراله د بلاسکوړې بس جوړه بتلا زمری شرمخان ګړې چیرلې ټول یوځه یو بل تسنوي او اتیا مسلمانان سره د بال بچ او د درې ځامن یو خزه بار پاتې شو یو زوی خزم کافر او زویم کافر د زوی بیان خدای کړی ونادى نوح الرب ونادى نوح ابنه قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين نوح علیہ السلام دوی ته आवाज کوي بچی راځه د کافرانو سره مرګري کېږه قال ساوي الى جبل يعصموني من الماء وینو بشتنه دریاب شته او چې کشته ته خوځم زکه وبراله نو زبا غرته خوځم قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وینن د خدای د عذاب نه څوک نشي خلاص لار ډوب شو د پلار او د زوی په منځ کې دومره چاپیراله چې یو بلی نه لیدل دا په 12 د زبرګي باندې طوفان شروع شو باران شروع شو سره وبو د باران او لاندې نه زیړې وبو د دریاب نو د زمکې نو برا پکېدل شروع شو او د باران سلوي خرزه باران ملک ټول وبو دی په کشته کې او دا باقی خلک غرق شو کشته د وبو د پاسه په جهان ګرځیدا پل اشوري پرس د دې میاشتې په لسمه جودي او غرد په عراق کې عراق سر کې یو خار دی موصل ورته موصل د ترکو سره لګیدل سرحد یې لګیدل جودي غرب باندې خدای وای واستوت للجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين کشته په جودي غرب شپږ میاشتې پس درېده دا یې تختې اوسم د روس عجایبګر کشته دومره غټه کشته دا واقع دا د شوري پرشه نو دا د خوشاله واسطه کې دغه د بدر د شامته اتفاقا حضرت حسین رضی الله عنه دا شوري پرس په جنگ کې شهید شو نو یو ډله د چې هغه دین غم راس جوړ کړه او زمونږ د خلکم په دې 16-15 عاشوره د حضرت حسین د وجه نه ده حضرت حسین په عاشوره کې شهید شوی دی په سن 61 هجری کې یعنی د حضور د هجرت نه یو شپېته کاله پس په شهیدانو ماتمونه نه جنا بنره د جنا یادګیرنه بنره د غم خبره کول بندي اسلام کې د 3 ورځې نه پس په
پچا ماتم کول بند ماتم څه شی دی او کله یو قوم عقیده ماتم کوي نو خپل امام باړو کې دی چرته د دریاب غاړې ته دی وزي ځان دې قتل کی د مسلمانانو دکانونو ته ورتلل او مخې ته ورتلل او شور کول دا د هغه خلق کار دی چې خپل سم ادب نه لري په دې طریقه خپل جون راکړي مصیبت دا دی چې زموږ حاکمان او حکومتونه اسلامي تعلیمات نه لري دوی خبر نه دی او چې څوک څه کوي او څوک ورته څه وایي کوي حکومتونه په لوبې کوي ایران په لوبې کوي او امریکا په لوبې کوي خدای دې بدو رواجونو نه مونږ او تاسو ساتي نور مسئله به دې موضوع باندې بلې جمعې ته وکړو شو خدا غمونو دغه مکه ماتمونو کې د ماتمونو شرکت کول او د ماتم په حیثیت ورځ منعول دا په اسلام کې نه چاوي که سړی سلور رکعات نیت تړلی او درې تلار شي بیا به څنګه کوي بیا چې پاسې دوه رکعات دیو کې بیا دې قیدو کې بیا دې یو رکعات که یو رکعات پسې قیده وکړه او دوی جدا وکړو نو هم صحیح ده خو ښه دا ده چې دوه رکعاته مخکې وکړي بیا قیده وکړي لکه د ماښام په شان بیا یو رکعات ورپسې وکړي وایي که چا دوه کسان ولاړئ جمع مونځ ته نو دوی خو به دواړه یو شانتې ولاړئ برابر خو که دریم کس راغی نو څه به کوي نو یا د امام لږ مخکې شي یا د دا مقتدی رستو شي چې د جمع شکل پوره شي که امام عالم یو مخکې ځای وي نو دی د په خپله مخکې شي او که ده ته ځای نه وي نو د دویم سړي ته د داسې په لاس اشاره وکړي چې رستو شه هغه بل سړی دی راکاږي نو دواړه به رستو ټیک ودرېږي په مانځه کې دغه حرکت روان دی چاوي یو ډریور دی روزانه پینډې وټل او دا چلی را چلی دی به په لاره څنګه مونځ کوي دی به د سفر مونځ کوي دوه رکعاته مونځ دی کوي او خپلو سورلو ته د موی راځی دوه رکعاته مونځ دی چې په اسانه نو خلک به هم ورسره مونځ کوي سنت دی خیر دی نه کوي چاوی که چا منخته کړي د قربانه دا غوښه به څو خوري دا دی په خپل هم نشي خوړلی د بال بچ هم نشي خوړلی د ښځې هم نشي خوړلی د مور پلار نیا نیکې هم نشي خوړلی د دین علاوه غریبانان مسکینان به خوري سرمن به مغیله ورکړي او غوښه به مغیله ورکړي د منختې سیس په خپله څوک نشي خوړی خو منختې ښه کار نه دی وی که چا د منختې غوښه چاله ورکړي فقیر له او بیا ته دې په بیه والي په بیه اخېستل ترې راوالي خو ګورې دا خیال ساتئ که هغه ول ارزانه ورکوي یا خاطر کوي نو بیا ښه کار نه دی او که بازار نرخ مناسب وي نو صحیح ده چاوی د عاشورې پر ورځ بعضې خلک شربتونه تقسیموي او دغه نو خیرات کې پابندي نشته خدا چونکې شریعت کې د دې رواج څه ثبوت نشته نو دا کول نه دی پکار روجه دی ونیسي چاوی ښځه د خاوند د طلاق غوستی شي او غوستی شي دی په اختیار د خاوند دی که خاوند دې پرېښودل غواړي په عوض لکه باغ راکه پیسې راکه نو دې ته خلا وایي پیسې به ترې والي او پرېږدي دي خو که هغې نه پرېږدي نو د ښځې په وینا باندې پرېښودل نه راځي دا چا د دروغو خبره لیکلې ده
وی حضرت علی صاحب یو دنیا دا ټول ځمکه یو ځل اوچته کړه تر پاندو پورې او څوک وایي نامه پورې اوچته کړه. دا فرضي دا واهیات درو خبرې. علي صاحب خو دا ورپسې شیعهګان جوړوي مالکه چې هغه ځمکه اوچتوله نو بادشي ته بل چا ولی اغشتل او چې هغه ځمکه اوچتوله نو چا وجه ولی اخو ناس سبا منزل راتو سړی ورته ناست او په چاړي وو یو منټ مخکې نه دی خبر. دا د دروغو فرضي خبرې دي. دا چې چا په سخی سے په کابل کې جوړ کړي دا فرضي خبرې دي دروغ. حضرت علی صاحب وجل شو نو زامنو کور کې په پټه خخ کړي دي چې دشمنان یې د خبر نه ونه باسي. ما سخی صاحب کابل کې هغه څه خپل وطن کې کوفه کې خخ ته الته زیارت ته. علي صاحب پسې خلکو ډېر دروغ جوړ کړي دلته په لنډ کوتل دا خیبر نوم خیبر دی نو وای دا خیبر دی چې علي صاحب پته کړ. هلکه خو د مدینې نه بار 160 میل کلی دی خیبر. هغې کې قلاګانې وې څه قلا د فتح کړی دی ټول ښار یې نه دی فتح کړی. خیبر ته زه 2 ځله تللی هغه قلا چې علي صاحب فتح کړی دی هغې ته مرغلی هغې دیوالونه اوس هم شته. نو دا خیبر خو هغه په دنیا کې نه دی لیدلی په خوب کې چې چېرته سورګیري هغه به شاګولي. نو دلته ګټې دي په لاره لاندې کوته وی دا غټه ګټه ده دا علي صاحب په یهودي پسې ویشتې وه. دا فرضي خبره ده. دا په ټول جهان کې د شیعهګانو نه زیات دروغجن قوم نشته. دا ټول ورپسې هغې جوړې کړي دي ځان. چې سړی جنوبي نو جنابت کې به مونځ نه کوي که خزا شي هم چې څو پورې پاک شوي دي. که بیا اودس یو مونځ د خزا کېږي هم به مونځ په تیمم نه کوي او اودس له به اوبه ګوري. چاوی د ذهن میں حافظه میں کمزور ده چې سوی یم چې حافظه مې ښه شي دې د استغفار ډېر وشي. چاوی د زناکار توبه قبلیږي او توبه قبلیږي. چې د کافر توبه قبلیږي نو د زناکار خود قبلیږي او چې توبه وکړه ګوی هم قبلیږي. چاوی کړه یو سړي سره یا ښځې سره اختلاط وکړي او د دې انزال شي ډسچارج شي نو د باندې حد جاری کېږي نه حد پې نه جاری کېږي خو ګناهګار دی. حد علی جاری کېږي چې سمه زنا وکړي او هغه هم پې ثبوت راشي او داسې ثبوت لکه جماعت کې چې سړي کړي 4 کسان ووایي نارینه هوښیاران عاقلان چې موږ دواړه په داسې حالت کې لیدلي دي چې بالکل اندامونه یو بل سره تلي نو چې دومره سخته ګوی نی حد نه جاری کېږي. حد ثبوت ډېر سخت دی. اسلام کې د زناکار ډېر سخت حد دی خو ثبوت هم ډېر سخت. چاوی او سړی د بدنظرۍ په ګناه کې مبتلا دی ښځو ته ګوري دې څو کې دې د قصدو کې اراده دې وکړي د خدای عذاب دې ځان ته رایاد. ښځې ته چې دې وکتل نو څه چلو شو خپله ښځه چې د دواړو جهانو سردار وای وایي که چا پردی ښځه ولیدله او د ده تقاضا پیدا شو او وادي وي نو خپلې ښځې ته دې لاړ شي ځکه د ښځو خو ټول مسله یو شانتې ده. چاوی د یو ښځې نفلي روژې نیولي او بیا پې بیماري راشي روژې ختم شو خو قضا به راوړي شي. دا زمونږ مذهب ده. چاوی یزید صحابي دی که څه دی صحابي نه دی پلار یې اصحابي دی یزید د دې موجوده حاکمانو نه خو ځکه د پاکانو زمانه د حضرت حسین د قتل واقع شوې ده او گورنر ته هغه په ښار هم وبدې
بیا یو بله واقع ده د شهادت نه علاوه هغه زیاته د ظلم ده خو درې نیم کاله حکومت او لار ختم شو قبر یې خلکو روان کړی دی زه ورغلی ملته ګناهګار مسلمان دی دلته حکومتونه د خپل مخالفین نه وجني په مختلفو طریقو نو پخوا هم داسې تیر شوي دي چاوی یو سرکاری ملازم دی رشوت علی او مال یې تحفه راکړې ده دا تحفه استعمالولی شم که نشم استعمالو که دا درته معلوم وي چې دا د رشوت د مال دی نو بیا ماله خو په چا بدګماني مه کوه په زور دا د چا د طلاقو د مسلې تپوس کړی دی خو په پوره پې زه نه پوهېږم نو بیا دې هغه راشي نو بیا به ترې زه تپوس وکړم یو سړي چا سره د خدای دپاره مینه یې د بل ورسره ني نو رجلان تحابا فی الله کې دې راځي که نه دې پکې راغی دې د خدای سره د خدای دپاره مینه لري دله به خدای اجر ورکوي چاوی د مانځه نه پس دعا په پښتو کې غوستې شي که نه غوستې شي خدای دله ټولې ژبې ورځي او دا ژبې مونږ ته خدای ښودلي دي ومن آیات اختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین خدای وی دا زما د قدرت نښه ده چې انسانان ټول یو شان دي او ژبې مې وله مختلفې پیدا کړي دي دې وخت کې په ټوله دنیا کې 2800 ژبې دي او خدای ته ټولې معلومې دي پښتو کې دعا کوه دعا په هغه ژبه کې ښه ده چې ته پې ښه پوهېږې چې د زړه د اخلاص او د درد دی چاله 3 منه غنم قرض ورکړل وایي بیا به 3 منه غنم قرض راکړې دا روا ده دا سود کې داخله نه چې برابر په برابر سود علی وي چې زیاتې تیاله 3 منه غنم دی ورکړي په 4 منو نو دا سود دی او چې 3 منه غنم دی قرض ورکړي چې 3 منه به راکړې دا سود نه دی دی ته قرض وایي چاوی زما مالدار سړی خوښي د مالدارۍ د وجه نه په زړه مې دا غواړي چې دی دینداره شي نو دا مینه مې څنګه ده نو که د دیندارۍ باعث وي نو بیا خو ښه خبره ده او که د هغه د دنیا د تمه وي نو بیا ښه خبره نه ده چاوی زه خوب وینم چې په مخ او په تندي مې تسبیح پرتې دي او رڼا کوي د دې تعبیر څه دی داسې معلومیږي چې خدای به خاتمه په صحیح ایمان کې ان شاء الله چاوی او بوډا سړی دی وایي زه د امام مهدي خادم یم امام مهدي لا پیدا شوی نه دی نو خادم یې د کوم دی نه دا دروغ وای چاوی خوب کې اقامت کول څنګه دی دا ښه علامه ده خوب کې چې سړی عبادت ویني ان شاء الله چې خدای خاتمه په ایمان او چاوی خوب کې منظر خوړلې دی دا د دنیا نعمتونه دي خدای به ول دنیا فراخه ورکړي ان شاء الله خوبونو په باره کې دا قاعده یاد لرئ که خوشحاله خوب خو چاته بیان کې
او که د خفګان خوب و چاته مو بیانوي یا سه د پریشانه یا د دنیا خبره د سړي چې روجي خوخي روجي خوب کې ویني او چې چا سیکل خوخي سیکل په خوب کې ویني چا سو خزه خوخي ماغه خوب کې ویني داغي تعبیر ني انا داغي بیان تاجت دا چاوي ما خوب کې دوه مارغان لیدل دي یو غاړه خړ دي او دا یو غاښونه سره دي نو چې راته خوب کې وي چې دا ملائکه جبرئیل علیه السلام دی د دې خوب څه مطلب نشته چاوی ما خوب کې لیدل د مزیدار غوا او زی په بیا عالم نو غوا طاقت ته او مال له خدای بدله طاقت ورکي چاوی ما خوب کې حج لیدل او تلبیه او خدای پاک به حج له بوتلی کې ان شاء الله د محرم روزي پټول میاش کې نیويش دې میاش کې نفلی روزي مارته وي ثواب زیات لري خدا شوري روز در اوجره یاوته مخ کې یا یاوته رستو یو د عاشوره پر د اتوار محرم دی کنه اتوار ته ګلنه نه او چهارشنبه دا دوه ورځې شروع چاوي دجال کله پیدا شوی نو سو کوئی مخ کې نه پیدا دی د سمندر په یو جزیره کې بند و قیامت نزدې برازي د دجال نه بسنګ خلاصي دل دی چې وورنو اغینه تخته نزدې ورنشه او د سورته کهف تلاوت چې سوکې یاد اړم به رکو خدای به د دجال له فتنې نه ساتي چاوی د یو سړي د یو خزې سره ناجایز تعلقات سموده پسې د هغې ښځې لور سره نکاح وکړه نو که هغه ښځه ټچ کړي نزدېکت یې ورسره کړي یا یې ښکل کړي یا ورسره ملاست نو لور سره یې نکاح نه کېږي او که تش په زړه کې خوښه وي نو به یې نکاح کېږي او که لاس یې وروړي د شهوت په نیت هر څومره یې ورسره نزدېکت کړي نو لور سره یې نکاح نه کېږي چاوی نن سبا په ټي وي کې او په اخباراتو کې راځي دو درې حدیث هم پیش کوي چې علم حاصلول ضروری دي یو حدیث پکې دا لیکلی دی چې علم که په چین کې نو ورپسې ځه دا حدیث نه دی دا زموږ ښکلی پیغمبر نه دی ویل دا د خلقو په دې پښتو اردو کتابونو کې علم حاصل کرو اگر چې تمہیں چین جانا پڑے دا حدیث نه دی یعنی زموږ د حضور پاک خبره نه ده اسه د علم خدا علم چې یادېږي په قرآن او په حدیث کې نو مراد ته نه د دین علم یادېږي د عقیدې د عمل د اخلاق زمون علم هغه دی چې عقیده پې زده کېږي د ژوند طریقه پې زده کېږي عبادات او اخلاق او د لارو موټرو د جزونو جوړولو ته علم نه وي دې ته هنر وي او کسب وي چاوی نن سبا حکومت د زکات چې تقسیمای نو په لویه جمع کې غریبانان نو غواړي په لینې ودرې او به ولا ماشين ورکه یا سبل دا طریقه څنګه ده اسه خو څه پکې پابندي نشته
غریب سړي له چې په هره طریقه زکات ورکړي، خو د وزیر نیت کدی چې زه په شهرت حاصل کم، نه هغه مجرم نه. نور فقیر سړي خو زکات شو، خو که په دې غرض کې چې اخباراتو کې زما نشر اشاعت راشي نو بیا شهرت دا څه مقصد نه دی. زکات خو د خدای حق دی، عبادت دی، بلکې غریب سړي له په ډېره څرګنده مه ورکوه، شرموی مه. یو مسلمان له چې زکات ورکوي په پټه او ځان له ورکوه، خلقو مخکې ورته وایي دا زکات دی روغه واله، ولې شرمې؟ درود شریف ووایه.